او دا خبره یاده کړئ د پښتو په دې معاشره کې د بعضو خلکو ما دا عادت لیدلی دی چې دا ژبه بلکل په کنټرول کې نه او دا ورته معمولي خبره ښکاري د پلاني خور د پلاني ښځه دغه ما ته ښه نه ښکاري هغه په لاره کې ولاړه وه او کړکۍ کې راښکاره شوې وه او بره په کوټه باندې ولاړه وه او خوا کې کور خوا کې سړي ولاړ دا قسمه خبرې د دې نه ځان لرې ساتئ دا معمولي خبره نه ده چې ته په یو پاک دامنه ښځه باندې بهتان لګې دغه شان سړی په سړي باندې بهتان لګي مړه دی چې هغه طرف ته رواني که نه دی ماته زناکار کوي او د ده سره چې دا هلک کار کوي دا په دې پښتنو کې بعضو کې غټه مسله ده والعیاذ بالله د بعضو دومره څښا او یعنی د فحاشۍ نه ډک ذهن دی که زوی د سر رواني او هغه ښایستې او ګیره او برېتې نه وي نو دا ټول مارکېټ به ته ګوري بعضوی چوکرې راوستی دی او بعضوی خالق یې پیدا کړی دی والعیاذ بالله